ما ایماندارو پاسه پښمنې د پښمنې ایماندارو پاسه پښمنې د پښمنې دا پښمنۍ आवाज یې وکړو ځان شپېلې که دړ په ځان ناوړه بیبي به اوس بیا پښمني له پاسې خو دا توره شپه ده دا څنګه پښمنۍ دی پرېوځه ما یا بچې پاسه که نه پښمنۍ دې پښمنۍ ما وې خو زلزله بیبي څه چل دی زلزلې نه د لومبنۍ پښمنۍ دې په سپیکر باندې اعلان شو ما نه اورېدلې تا واورېدې بیبي ښه ده په ځان نه په غوږونو درنه ښه ده ته نېغ کښېنه زه ځم چې څه زله تیار کړم خدای د ناششتي پلوا مور کا نېغ شه که نه لکه نېغ شه که نه بیبي ته خو ته تیار کړه راوړه که نه زه به بیا پاڅم که نه ښه ده زه هلته تیار یم یه بچې پښمنۍ مې درته راوړو پاسه که نه په خدای دې مچان بنګېږي ستاسې د روژې ته کار خرابېږي دا ولې دا ولا څو شپه دې نه بس پښمنۍ کې یو 10 منټه پاتې ته دا ونیوه روټۍ او زه ځم زه دلته چای راوړم ښه دې ته ګوره بیبي ځان له کاره کتلی دا ته لومبۍ روژه مونږ ځان نه جوړې دي ځان له کاره کتلی بچې یه بچې ته کوم دی 哎呦我的妈！ ما بیبي مرده کوم ناجوړه نه ته روژه شي ته کار خراب پښمنۍ ته بسه کټ دې کېنه بیبي سار وګورم که نه دا خو د توره شپه ده زمونږ نه دی بیبي هم نظر نه لګي دا خو د سرکار وروڼه په کلو ډوله سوځېدلې ده یا بیبي بیبي یا ته مرګ نه شي پراټې ته وګوره دا پراټه پخړې وین کو خوري وی خوره کني زخر خوره خدا روزه بني وي بیبي زه ناجوړه روژه دې بني دوايي جم ناجوړه یم ته مړ شي خو روزه ونیوه شبه روزه ونیوه روزې ته سترګې خړې دي بیمار یې بیبي دا پراټه خو سار ویم نه خوري زه به یې وخورم اډو خورم دې کې خوبم نشته ته جومات کې به محله سکو دیګا مې پښمنۍ مال ګوپې خوړلې او د سترګو نه مو سره تیاره ده او په زړه مې هم تیاره ده یا لکه شاغوفا دا غړومبنۍ روزه ده او تا بیا طبیعت خراب دی ولې ولیکا ګوپې مې خوړلې اوس راته غم دی بس چې دا روژه مې خرابه شي دا خو لا 9 بجې دي یې لکه نو په پښمنۍ کې څوک ګوپې خوري دا وګوره دې بادونو ته وګوره سلمان خېټه مې تباه او برباد په ګېډه دې دړ دی خېټه مې دړې تباه شي نو په دې روزه کې څوک ګوپې خوري بیبي راله د پراټې سره وړل هغه پراټه هم د پراټې په شان نه وه او ګوپې را باندې تش تش وخوړل ما ویل چې څه خوند یې کړی دی توره شپه پته پکې نه لګېده ښه ده اوس دا دې چلو که دې سره روزه نه ماتېږي او پرېږده که هغه به دې سپک شي لکه نعمتدار سوي دا خو زما نه خوشحالۍ خبره خو خو ته کېږه